ګرانو ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې تقریبا دغه 3-4 ورځې پس ټیسټ دی د ایسیس او لیکچررشپ دپاره. تاسو به د دغې په اړه باندې د پښتو ډېر کتابونه لوستي وي د معروضي سوالونو، خو زه چې تاسو سره کوم تصویرونه شریکوم نو دا پښتو ادبزار کتاب دی د حنیف خلیل صاحب. هغې کې ډېر تفصیلي سوالونه دي او بیا په اخره کې په بېلابېله موضوع پکې سوالونه دي او بیا په اخره کې دغه معروضي سوالونه دي. د هغې نه ستاسو سره څو تصویران شریکوم. هیله لرم چې د ملګرو سره شریک کړئ او په خپله ترې هم زده کړه وکړئ. مننه.